عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای دوا ماشومان د هغې سره ته په بدر کې یاد ده. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمای ما سره یو دوه ماشومان ولاړ، یو دی خوا یو دی خوا، بازونه وسو بازونه واړه نه وو، په صحابو په نسبت سره دی واړو، نور بالغ دي. معاذ او معوذ دی ولاړ زما ما ته چې کاکا جاني دا ابو جهل څوک دی؟ ما ته ستا د ابو جهل سره څه کار دی؟ خبر شیم زموږ پیغمبر ته کنزل کړي که دا سړی مولد دی بس زما د لاس همري. بیا راته دی بل روډ دا چلو کو کاکا جاني هغه ابو جهل څوک دی؟ اوس مونږ په صفونو کې ولاړ یو. دا نبي علیه الصلاۃ والسلام وروسته کول چې دا ماشومان دي جنګ ته نه کړي، بالغ وو، نابالغه پکې څوک نه وو. یاد ساته یو صحابي و پکې صرف عمر ابن ابي وقاص، او په دغه جنگ کې شهید شو. دا هغه صرف 16 سال عمر و. نبي علیه السلام چې کله صف جوړاو که نه نو ده ته یې ویې ته ځه تا په جنګ کې نه پرېږدو. دی په جړا شو، سیټ ته ولاړو جړلې. نبي علیه السلام مجبوراً ودرو ځان او بالغ 14 کاله عمر و، 14 کاله عمر کې ماشوم بالغېږي. نبي علیه الصلاۃ والسلام به نابالغ ځان سره په جنګ کې نه پرېښود. معاذ او معوذ دا خبر وکړو کمزور یو صحابه کرامو په نسبت، هغوی په ارام کښېنئ، خو ډېر لوی سړی تاسو د هغه نه نه خبر. اوس وایي دا تذکره یې کول او دې طرف ته شاته ابو جهل روانو. نبي علیه الصلاۃ والسلام د صف په سټارټ کې ولاړو، په سټارټ وړومبي صف کې ولاړو. ابو جهل په آخري صف کې ولاړو، په آخري صف کې ولاړو ابو جهل. دا هغه آخري صف کې تاویږي راتاویږي په دې اسپنده ابو جهل دی پسې روشانتې ورتاو شو. وایي زما خیال و چې دي زمونږ د صفونو نه ووته، وایي داسې و مثل الثقرین، وایي داسې ور حمله شو که نه لکه باز چې په خپل ښکار ور حمله کېږي، او تورې پسې راواغستې او ګزارونه یې پې شروع په هغه باندې. خیر جنګ شروع شو، جنګ هغه شروع سټارټ یې واغست، او مسله دا وه هغې ښه ګزارونه کړي وو، په دې باندې هم ګزارونه وکړه. یو پکې زخمي شو، لاس یې ولګو او سړی سخت زخمي کو. وایي بیا جنګ خو ډېر زر ختم شو، سر ته ورسو. نو زه ګرځېدم عبدالله ابن مسعود صاحب په دې کافرو کې، وایي یو مې کتو چې څوک خو پکې پاتې نه دی، وایي توره را سره وه، وایي تاوله را تاوله مې داسې. وایي ابو جهل راغلی هغه ژوندی وله، ابو جهل لا ژوندی. ما ورته څنګه چل دی؟ ما ته وایي چې یاره ډېره لویه بې عزتي مې وشوه، کشرانو مړ کړم. چا مړ کړم؟ کشرانو. داسې وایي چا څه چې الله سره وکړو، کشران را سره دا چل وکړو، په دې سخت خفه یم. ای عبدالله ابن مسعوده خفه په دې یم چې ته مې په سر ودرېد، ستا کار دا دی دې له نبي علیه السلام رالیږلی چې څوک پاتې هغه مړه که، څوک زخمي که نه هغه مړه که. راغلی زما په سر ولاړې، په دې هم خفه یم چې ستا غونته کې یو غریب سړی مې مړ کړي، کاش چې یو سردار چېرته وجلی وی. هغه ته اوس ته هم په زړه کې رحم نه راځي. اوس ته الله جل شانو فرمایي چې نبي علیه الصلاۃ والسلام تختو کې پرېوځه، توبه وباسه. نو بیا نو هغه وی اوس خو مې د نبي علیه السلام سره دښمني نور هم سیوا شو. نبي علیه السلام فرمایل د موسی علیه السلام د زمانې فرعون نرم دل و چې په آخره کې توبه ویسته، خو زما د زمانې فرعون وایي دا ډېر سنګ دل و، په آخره کې زما سره نور هم دښمني سیوا شو. عبدالله ابن مسعود صاحب ما پې توره کېښوده، وایي ما ته وایي چې ای عبدالله دا سر نه دی، دلته رانه مه کټ کوه، دلته دې یخ کې رانه لږ کټ، دلته رانه کټ کا. وایي ولې؟ وایي چې زما دا سر د یخ کې پرې کړی شي که نه، زما دا سر به په سرونو کې لږ چوت ښکاري، سردار به ښکارم. عبدالله ابن مسعود صاحب وایي د دا ځای یاد کړی، ما اپوزټ سایډ دې ځای کې مو لږ کېښود چې سر یې پته نه لګي، او سر مې ترې جدا کړو، یو کرپ مې ترې ویست.